بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ د کولای لسمه ویډیو ده او په دغه ویډیو کې به انشاءالله موږ هغه څه وایو چې کوم موږ نه په تېر لیکچر کې پاتې شوي. نو راځو کولای کولاو، تاسو دې نه هم کولاولی شئ او ما دې نه تیاره کولاوه کړو نو دا اوپن کوم. هلته موږ سره شي کولای کولاوه. زه اوس راځم یو اوبجکټ رالم. فرض مثال ما ریکټنګل راوغسته او داسې مې رسم کړ او دلته یې ته مې داسې کلر ورکړ. یو بل ریکټنګل رالم لکه داسې دې ته ورکوم داسې یلو کلر او دلته پیک ټول رالم. د پیک ټول په واسطه باندې زه راځم او دلته دم. صحیح ده. په دغه وخت کې دا دواړه آبجکټ سره شی کوم یو ځای کوم. نو موږ دغه پاتې شوي دا سو ټول په دلته کلیک کې دلته موږ ته وایي combine object into single curve object with a single file outline. په دې باندې کلیک کوم دا دواړه سره کمباین کیږي. اوکې د دې وظیفه یا فنکشن موږ سره دا دی. په زه اوس راځم یو بل ریکټنګل راواخلم دلته او دې ته ورکړم داسې کلر پینک او راځم دلته زه یو الیپس راواخلم داسې او زه رالم دغه الیپس رالم دې ته ورکوم یلو رنګ او داسې یلو کلر ورته ورکوم او دلته هم داسې کړم. په دې وخت کې دغه دواړه سلیکټ کوم او زه راځم دې ته دغه آبجکټ دغه موږ ته څه وایي trim. We cut out a portion of object by using the shape of another object. نو دې باره کې څه وایي. دا داسې کلیک کوم نو ګورئ دغه موږ سره څه شو دا موږ سره کټ شي. پاسنی آبجکټ موږ سره کټ شي او لاندې آبجکټ موږ سره پاتې شي. نو د دې فنکشن موږ سره دا دی. راځم یو بل ریکټنګل اخلم داسې یو ریکټنګل مې واغست دلته مې ورکړه داسې ریډ کلر او دلته راځم یو څه شی لمه یو الیپس اخلم. صحیح ده. داسې الیپس مې واغست او الیپس مې ورکړه داسې کلر مې ورکړه او دغه پیک ټول اخلم او د پیک ټول په واسطه باندې راځم دا داسې د سره کړم. په دې وخت کې داسې دا دواړه داسې سلیکټ کوم او راځم د دریم نمبر آپشن ته چې دا موږ ته څه وایي intersect. Create an object from the area where two or more objects overlap. دغه آپشن باندې زه کله کلیک کوم دا موږ سره څه دلته راښیي. نو په دې وخت کې دا داسې کوم وګوره د دې سلیکټ شوی نو زه راشم دواړه به سلیکټ کوم او بیا به راشم دغه ولکه چې همدغه دا به داسې کمباین کوم. نو په دې وخت کې زه خوا کوم داسې نو ګوره موږ چې کوم هغه آبجکټ چې موږ کوم ایښی وو همدغه آبجکټ هغه کوم ایریا چې ده هغه بل ته پاتې شي او دا د دې نه به هم دغه آبجکټ به موږ سره پاتې شي او دلته چې کومه ایریا موږ پخوا دلته داسې ایښې وه نو د دې هغه چاپ یا نښان به دلته څه شي پاتې شي. نو زه به آل ډیلیټ داسې وم او دلته به راشم یو بل ریکټنګل به واخلم داسې او دلته به کلر ورکړم داسې او دې وخت به یو بل واخلم الیپس به واخلم او دې ته به ورکړم یلو کلر. دې وخت کې به زه پیک ټول واخلم او د پیک ټول په واسطه به دا دواړه سره شي کوم یو ځای کوم داسې. په دې وخت کې به بیا دا دواړه سلیکټ کوم او زه به راشم د دې آپشن ته چې دغه آپشن موږ سره څه وایي simplify trim overlapping areas among objects. نو په دې باندې کلیک کوم دا موږ سره دغه آبجکټ موږ سره دنده څه شی ده دې موږ سره دنده دا موږ سره دواړه څه شي کمباین بشي. موږ سره دواړه څه کېږي دې په واسطه باندې موږ سره دواړه کمباین کېږي. په دې موږ سره وظیفه همدا ده. زه اوس راشم یو بل ریکټنګل واخلم او دې ته کلر ورکړم او بیا راشم یو الیپس واخلم دې ته ورکړم داسې کلر او د پیک ټول په واسطه باندې به زه دا راوړم دې سره به چې کوم کمباین کوم او بیا به دا دواړه سلیکټ کوم. دې په وخت کې به زه راشم د دې آپشن ته چې دغه آپشن موږ سره څه فنکشن دی موږ سره دغه آپشن یا د دې آپشن موږ سره څه وظیفه ده. نو موږ دلته لیکلي دي فرنٹ manage back remove the back object from the front object. نو دا دې کې موږ د دې موږ سره څه دنده خو زه دا ووخم داسې نو موږ سره به هغه فرنټ خواته چې کوم آبجکټ و دا به موږ سره غیب شي او دا کوم چې موږ ته مخامخ آبجکټ و فرنټ دا پاتې شي او د بیک چې موږ سره کوم آبجکټ و دا به غیب شي. نو زه کنټرول زیډ ووهم دا به موږ سره خپل حالت ته راشي. اوکې خو زه دلته دې باندې داسې کلیک کوم او په دې حالت کې زه بیا دا ووهم نو ګوره دا موږ سره به داسې آپشن راکوي. خو که زه اوس څنګه چلو کوم دغه آپشن ته راشم دلته موږ ته څه وایي بیک مینس فرنٹ remove the front object from the back object. نو په دې کې موږ سره دا فرنٹ پاتې کېږي او دا بیک به موږ سره ځي. که زه داسې وم نو ګوره موږ سره فرنٹ پاتې شو او بیک چې کوم هغه ختم شو. یې موږ سره فنکشن موږ سره دا و. اوس راځو اخرني ته. په اخرني کې بیا زه یو اخلم یو ریکټنګل اخلم داسې وامیغست
دته مې ورکړه کلر یلو کلر مې ورکړه او بیا زه راغلم یو الپس مې واغسته داسې او په دې الپس مې ورکړه ریډ کلر بیا د پیک ټول په واسطه باندې زه راځم دا دواړه سره کمباین کوم اوکې کمباین مې کړ بیا راځم دا دواړه آبجکټ سلیکټ کوم چې سلیکټ مې کړ راځم دلته راځم دلته موږ ته څه وایي create boundary create a new object that surround the select object معنا دا چې دغه آپشن په وهلو سره دا ما چې کوم آبجکټ کوم یو شکل چې ما رسم کړی دی او دغه شان شکل کاپي زه اغوستی شم معنا سراوند داسې یو کاپي زه اغوستی شم دا ورکا کلر ورکړه دې ته داسې وګوره دې دواړو کې دې دواړو په اوږدوالي کې پلوالي کې په شکل په ډیزاین کې هیڅ فرق نشته نو موږ سره دې درس مفهوم دا و نو ننن درس همدومره بس دی چې بیا ویډیو لینتي کېږي نو په راتلونکي لیکچر کې به انشاءالله موږ بیا نور درس وایو والسلام